السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې ما د نکاح اړوند یو ویډیو جوړه کړې وه. ډېرو ملګرو د هغه ویډیو اړوند څه پوښتنې درلودلې. یوه پوښتنه یې دا وه، تجدید د نکاح، دا نکاح نوی کول، دا ولې نوی کوو؟ تجدید د نکاح ولې کوو؟ په دې کې ما هغه اسباب بیان کړي وه. دا نکاح ځکه موږ نوی کوو په وخت د تېرېدو سره، په یو څو عمر کې موږ نکاح ځکه نوی کوو چې خدای نخواسته زموږ تر خولې داسې خبرې وتلې نه وي چې هغه د کفر سبب وي. داسې خبرې زموږ تر خولې وتلې نه وي چې هغه زموږ د نکاح په ماتولو کې غټ رول ولري. نکاح یو یقیني خبره ده، یو ډېر لوی نعمت د الله جل جلاله دی. د دې نکاح خورا ډېر لوی تاثیرات د انسان پر اولادو، د هغه پر دې نسب باندې ډېر ښه تاثیرات لویږي. نکاح د هغه حفاظت کول پکار دی. که چیرې موږ تاسو د خپلو نکاحو حفاظت ونه کړو، نو زموږ تاسو هغه نسلونه او اولادونه لکه څنګه چې باید وي دغسې توقع نسو کولی. نو نکاح علماو لیکلي دي چې په یو څو عمر کې احتیاطاً نکاح نوی کول دا ښه دي، بلکې دا د انسان پر نسل، د انسان پر اولاد ډېر ښه تأثیر لري. تجدید د نکاح ډېر اسانه دی، ډېر مختصر او خلص دی. تاوان هیڅ نه لري، نه خاص وخت لري چې په خاص وخت کې به ته دا نکاح نوی کوې، او نه دا پکار دی چې خامخا به ټوله ښار او محل خلک زه خبروم چې دا نکاح نوی کوم. یا فقط د شاهدان یو شی چې غواړي نکاح، چې غواړي مهر غواړي. د خپلې ښځې سره به تفاهم حاصل کړي چې د شرعي مهر په مقابل کې بل دوهم شاهدان غواړي. شاهدان غواړي. د دوو شاهدانو په مخ کې به د شرعي مهر په مقابل کې د خپلې ښځې سره نکاح تجدید کړي. ښځې ته به ووایه چې زما سره دې د شرعي مهر په مقابل کې نکاح کړې وه او نکاح دې کړې ده. هغه به درته وایي چې و ما ستا سره په مقابل کې د مهر شرعي نکاح کړې وه او نکاح مې کړې ده. دغه خبره که د دوو شاهدانو په مخ کې وسي، بس نکاح تجدید سول. په یو اصطلاح نکاح دې بیا نوی سول، تازه سوله. ډېر کسان داسې ستا چې 10 15 20 30 کاله د نکاح کېږي، ده بیا دا نکاح نه تازه کړې. تاوان هېڅ نه لري او ګټې خورا ډېرې دي. و داسې هم نه ده پکار چې یو سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکړي، طلاق یې کړي، بیا نکاح ورسره نوی کړي، بیا طلاق ورکړي، بیا نکاح ورسره نوی کړي. یا د طلاق یو داسې طلاق ستا که دې طلاق ورکړي، طلاق بائن ورته وایي چې نکاح نوی کېږي، او که دې طلاقونه تر درو زیات سوله، بیا د نکاح نوی کېدل ګټه نه لري. زه فقط د نکاح د نویوالي هغه صورت چې طلاق یې نه ورکړي، بې له طلاقه چې نکاح نوی کوي، احتیاطاً دا خورا ډېرې ګټې لري. د خپله ځان څخه نیولې زه ټولو مسلمانانو ورونو ته دا خواهش د دوی څه کوم، او دا د دوی فکر را اړوم دې ته چې تاسو دا نکاح نوی کړئ. بس دا دوه ډېر ضروري شیان دي. د شاهدانو و مخته چې دوه نارینه، که دوه نارینه نه وه، یو نارینه او دوې ښځې وي، یو نر او دوې ښځې، د هغوی و مخته دې نکاح نوی کړي. مهر شرعي دې ورته کښېږدي، ودې وایي چې خپلې ښځې ته دې شاهدانو په مخ کې چې تا زما سره نکاح کړې وه او نکاح دې کړې ده. هغه به ورته وایي و ما ستا سره نکاح کړې وه او نکاح مې کړې ده. بس په دا طریقه سره به دا نکاح نوی سي، او خورا ډېرې ګټې لري. زما ورونو پکار ده چې په 6 میاشتې کې، په یوه کال کې، او که په کال کې نه، په 2-3 کاله کې نکاح نوی کړي، لا غنیمت دی، او د نکاح تازه کې غنیمت دی. که چا نوی کړي هغه ته پکار ده چې دغه وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.